د میدان وردګ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو رئیس وایي چې د میدان وردګ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې زرګونه زده کوونکي په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوي. هغه زیاتوي چې په پلان کې ده په مختلفو ولسوالیو کې نور نوي انسټیټوټونه جوړ شي. د میدان وردګ ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو اړوند 15 ادارې موږ لرو چې هغه 3 بابا انسټیټوټونه په بیسودو کې دي او 15 بابا انسټیټوټونه په مرکز کې دي او همدارقم 7 بابا انسټیټوټونه په ولر ولسوالیو کې دي. نو مجموعه موږ 15 مراکز لرو. په دې کې شاګردان 2118 شاګردان اوس په زده کړو بوخت دي په مختلفو څانګو او مختلفو رشتو کې او تشکیلات هم ټول د ولایت په سطحه چې د 202 نفره موږ تشکیلات لرو د استادانو. آینده کې به انشاءالله د موږ پروګرامونه دا وي چې د موږ په ولایت کې چې 15 انسټیټوټ دا 2 لیسې دي او دا 13 انسټیټوټ دي. موږ کوشش کوو چې دغو ته موږ انسټیټوټونه جوړ کړو دا هغه وکړو او بل دا و چې بعضې داسې ساحې وې چې هلته د موږ علمي ادارې نه وي انسټیټوټونه نه وه. سږکال هم دا 2 میاشتې مخکې د تنګي په دره کې انسټیټوټ نه و. موږ 2 میاشتې مخکې یو انسټیټوټ ایجاد کړ. تقریبا اوس هم 80 نفره شاګردان موږ په نوي کال کې جذب درسونه روان دي. یو له دې مسلکي او تخنیکي انسټیټوټونو څخه په مرکز میدان ښار کې چې په یاد تخنیکي مرکز کې د لسګونه میلیونه افغانۍ په ارزښت داسې ماشینونه شتون لري چې په افغانستان کې بیلګه ډیره کمه لیدل کیږي. د یاد انسټیټوټ استادان وایي که ستونزه حل شي نو بازار ته به خپل تولیدات پیل کړي. دلته د میخانیک بخش کې موږ د ماشینالاتو بخش ته د موټر بخش ته په دغو وسایلو باندې کار کوو. دلته موږ د خرادۍ بخش کې د همداسې د برمې همداسې د فریز او راندې دغو وسایلو بخش کې څنګه ده پرزې جوړو یعنې دا عملیې پې اجرا کوو. پرزې چې د مختلف ډول کې موږ جوړ کړي مثلا لاسي ګیراوې جوړې کړي دي همداسې شاولونه هم جوړ کړي دي نور ګیراوې هم جوړې کړي دي. نو پرزې تقریبا مختلف ډولونه دي چې عملیه موږ د نقشې مطابق څنګه کو برابره کړو او پرزه جوړولی سو. د دې ماشینو تقریبي قیمت چې د ارزښت چې د 10 میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې دي چې د ولایت په سطحه ماشاءالله د موږ انسټیټوټ کې دا وسایل ښه مجهز او برابر دي. عمومي مشکل د وسایلو بخش کې چې موږ لرو صرف د برق ده. ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشین کې استفاده ده کې پل خرابېږي. همداسې د خامو موادو ده چې د دې له کمبود سره بعضې وخت لږ موږ مخ یو او عمومي مشکل چې د هغه د برق چې موږ له اسلامي امارت غواړو چې موږ انسټیټوټ ته برق راکاندي. نو موږ مشکلات د برق چې دا که چې طرف هسي نو موږ اوس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې نه چلندېږي نو هغه کوم عملي چې پاتې دي موږ کولی سو هغه ترسره کړو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد موږ ته راوړو کولی سو جوړولی سو. د یاد انسټیټوټ عامر وایي چې له اسلامي امارت خوښ دی خو په ځینو برخو کې له ستونزو سره مخ دی. هغه وایي د برېښنا نشتون یې ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي دي. ستونزې خو ډېرې دي خو کوم چې د موږ په توان کې دي هغه انشاءالله تر ډېره پورې حل شوي هم دي او بعضې داسې ستونزې چې هغه موږ انشاءالله حل کېدونکي هم دي. د امارت مسؤلینو سره پرې غږېدلي یو هغه ډېر مراحل هم طی شوي چې موږ شاګردان هم د سره ډېرو ستونزې تاسو ته هم وویلې. هغه غټه ستونزه د موږ چې دا د عمومي برق نشتون دی. دا چې دا انسټیټوټ تخنیکي انسټیټوټ اکثریت کارونه تخنیکي دي برق ته ډېره اړتیا لري او برق چې موږ کوم دلته استفاده کوو هغه د سولري برق دی. نو بعضې وخت چې وریځ وي نو موږ د ډېرو ستونزو سره مخ وو. نو عمومي برق وصل د موږ دپاره یوه ډېره مهمه کار دی او که دا ستونزه حل شي د انسټیټوټ ډېرې ستونزې به ورسره حل شي. په دغه انسټیټوټ کې زده کوونکي په بېلابېلو برخو کې نوي اختراعات هم کړي دي. دوی وایي چې لویه ستونزه یې د برېښنا نشتون دی چې دوی یې له ستونزو سره مخ کړي. یو چې دا موږ لاندې ورکشاپ کې لرو فری انرژي ده په هغه باندې موږ کار روان کړی ده چې هغه فری انرژي تولیدوي او بل چې دا نورې همداسې اختراګانې زموږ چې دي برقي جاروګانې دي او یو له هغو له جملو څخه یو دانه د
ورکشاپ تخنیکی ورکشاپ لپاره پارسینګ ټایس چې موږ ترتیب کړی و. فري انرژي داسې ده چې مثلا نه هغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا داسې کله چې موږ یو اندازه برق ورکړو هغه نو لنګر لري او هغه تاویږي او موږ ته فري برق راکوي. اسلامي امارات د غوښتنه نه ده ځکه چې دا داسې دی یو مرکزي انسټیټوټ ده او مرکزي انسټیټوټ ده. موږ برق شته لرو اما برق نه لرو، موږ ژوندی برق نه لرو. نو کله دلته وریځي بس دلته چې ده موږ شمسۍ نو هغه کار نه کوي نو موږ ورته ناست یو همداسې. نو ښه به دی چې اسلامي امارات نه یوه غوښتنه لرو چې موږ ته برق حتی پای تېرې سوي دي خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق. موږ دلته شیان جوړ کړي، چوکاټونه جوړ کړي خو د مصارفو موږ ته دولت نه دی راکړي، نیمګړي پاتې دي، هماسې پاتې دي. چوکاټونه جوړ دي او د لنجرې ده همداسې نور د پلانونه چې د تیارې و نور و خو موږ ته بلکل مصارف را نه کړل شو، نیمګړي پاتې شو. د اسلامي امارات څخه چې زموږ اول د ورکشاپ ته برق نشته ده، دولت برق نه ده تېر کړی، دا کومې دستګاوې تاسې وینئ دا ټولې په برق کارېږي. دا د کله چې موږ ماشین چلندو دا د هغه غږ په ورکشاپ کې د شاګردان خسته کوي، داسې نور مشکلات رامنځته کوي. نو له اسلامي امارات څخه مو غوښتنه ده چې دا زموږ ته برق را تېر کړي. مشکلات چې دا موږ د برق په برخه کې مشکل لرو چې دغه ماشین ډېر زیات غږ کوي او موږ ته د زده کړې په وخت کې د زده کړې خلال ګرځي. له دولت څخه همدا غوښتنه ده چې موږ انسټیټیوټ ته برق را یادونه دې وشي چې په وروستیو 3 کلونو کې د تخنیکي او مسلکي زده کړې ادارې په بېلابېلو برخو کې ځینې نندارتونونه هم په لاره اچولي دي.